دی وی چې پیغمبر علیه السلام به موږ ته ویل کفارة لما بینهما د دې دوه عمرو په مابین کې چې د دې سړي څه هر څومره کمزورۍ او ګناوې وسوې دا عمره دا وروستنۍ عمره د دې کفاره ده هغې عمرې په ذریعه الله دا ټولې ګناوې ختم کړي نه یوه عمره در بلې عمرې پورې دا ټوله د ګناهونو کفاره ده لیکن حج که د چا په نصیب سي والحج المبرور لیس جزاؤه الا الجنه د قبول حج د خدای سره د جنت بغیر بل بدله نشته چې کوم چاته الله تعالی حج مبرور ورکړي حج مقبول ورکړي د حج مقبول بدله د الله سره د جنت بغیر بل نشته که تاسو ماته وایئ چې حج مبرور به څنګه وي نو حج مبرور زه بار بار د حج د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو څخه درې خبرې بیانوم چې کم سړي د حج فرایض او واجبات پر ځای کو فرایض او واجبات وروسته موږ پر راځو هر چاته ورمعلومیږي لیکن د هغې څخه اضافه سړي درې خبرو ډېر لحاظ وساتئ چې د درو خبرو سړي لحاظ وساتئ د هغې حج حج مبرور دی مبرور عربي لفظ دی مبرور معنی مقبول قبول حج دی او د قبول حج حضرت ابو هريره وی پیغمبر علیه السلام به موږ ته ویل چې د قبول حج بدله د الله سره د جنت بغیر بله نشته د قبول حج بدله یقیني جنت دی مولانا زکریا رحمت الله علیه واقعه کې لیکلي دي وایي د یو دوو قبیلو سره جنګ سو چې سره جنګ یې سو ډېر سره په غوسه باندې و لکه عام طور قبایلیت جاهلیت ناپوهي چې کمی قبیلې ته به د بلې قبیلې مړی په لاس ورلی هغې به ور باندې بلاوی سوځوي به لکه عام طور په جاهلیت کې داسې کیدی شي وایي د یوې قبیلې مړی پاته سو بلې قبیلې چې راوړی چې هر څومره ور باندې بلکې هغه نه سوځل کېدی چې هر څومره کوشش وکړي ور پر هغې باندې وزر اثر نه کړ اخر معلومات وغوښتو د علماو سه یو خلک رالو یو بزرګ ته ویل چې حضرت پلانکۍ قبیلې خو چې هر څومره ور باندې بلکې ور اثر نه پر کوي وایي هغې باره ورته ویل تاسو د دې سړي پوښتنه وکړئ دې سړي خو به حجونه نه یې کړي وایي چې کله دوی پوښتنه وکړه هغه سړي 3 حجه کړي برای ورته ویل چې دا خو د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې کم څوک 3 حجه وکړي الله تعالی د جهنم په اور باندې بیا نه سوځي نو یو سړی به د دنیا په اور څنګه وسوځي چې دوی به د دنیا په اور باندې څنګه وسوځي نو ځکه د قبول حج بدله دا د جهنم څخه ازادي ده او د قبول حج بدله د الله تعالی په حضور کې د جنت بغیر بل څه نشته نو زه خو دا وایم چې کوم چاته الله تعالی سږ کال د حج نصیب او قسمت ورکړی دی دا هغه نیک وخت خلک دي چې بس الله تعالی د دوی د جنت فیصله کړې ده ما پرون دا وجه په حج دا د الله تعالی د طرفه د انسان انتخاب کیږي حج په پیسو نه کیږي حج په علم نه کیږي حج په ځواني نه کیږي حج په سخاوت نه کیږي حج په کمالاتو نه کیږي حج صرف او صرف د الله تعالی فضل دی چې پر کوم چا وسو هغه حج لذي او چې پر کوم چا باندې نه وسو هغه نه ځي ډېر نادان خلک چې په هیڅ باندې نه پوهېږي په خپلو سترګو مې لیدلي دي الله تعالی د خپلې بیتۍ دیدار ډېر ځله ور نصیب کړي او ډېر خلک چې ډېر خوانده خلک تعلیم یافته خلک پوهان خلک چې په خبرو باندې بسته کله یې نسي ملامتولی لیکن دغسې در دنیا تیر سو هغه الله خپله بیت هم نه په ولیدل نو ځکه حج دا صرف د الله فضل دی او چې پر کوم چا باندې وسي هغې به اوس هم خلکو ستاسو نه معلوم چې ستاسو زندګي به څنګه وي د خلکو چې د حج فیصله یې هغه ګردش په اوس هم لمنځونه ورته کوي د خوشحالۍ په خپله زندګي کې بدلون راولي او ورته خوشحاله وي چې الله تعالی پر ما باندې څومره احسان کړی دی زما خو دا عقیده ده د دنیا ډېرې خبرې پر سړي باندې راځي او د دنیا ډېرې خوشحالۍ پر سړي راځي د دنیا ډېرې ښې ورځې او شپې پر سړي راځي زما عقیده دا ده چې د حج غوندې ښه سفر د حج غوندې ښه زندګي او د حج غوندې ښه ژوند او د حج غوندې ښه کیفیت دا په ټوله زندګي کې د چا نه نصیب کېږي خو البته دا شرط پکښې دی چې سړي سره لږ د دې خبرو احساس ورسره وي او سړی هغه حج لږ په حلاله دنیا باندې کوي بیا په هغې کې ډېر ښه اثرات او ډېر ښه برکات دي موږ او ستاسو د حج په سفر کې را روان ولو
د حج په سفر کې موږ کوم ځای ته راورسېدو؟ موږ غالبا دې ته راورسېدو چې زموږ اول د عمرې طواف پر دې لار باندې موږ بیت الله ته ورننوتل او د دې کونجه څخه د حجر اسودي څخه موږ طواف شروع کړ یو غشت او په داسې حالت کې مې طواف شروع کړ چې منډې مې کولې ځکه په اولو درو شوتو کې منډې کول دا سنت عمل دی او په داسې حال کې مې طواف شروع کړ چې په ټوله 7 سره شوتو کې مې دا وژه لڅو او دا وژه مې پټول او موږ یو ځل طواف وکړ دویم ځل مې وکړ 7 ځله راوګرځېدو او د هغې څه وروسته د طواف څخه خاص د بیت الله چې کومه دروازه ده په دې جانب کې بیا خامخا طوافګاه نه ده ضروري چې دا ځای دی دا ځای د خلکو ډک دی په دې کې دنیا را روانه ده ټول په طواف ته به پر دې ځای د لږ په برنډو ننوځې صرف په دې طرف کې چې دی خالي موقع پیدا کړه په دغه ځای کې چې کله ته هر کونج پیدا کړي پای کې به 2 رکعاته لمونځ وکړې او ما یې نیت په ښه طریقه در وښوی چې 2 رکعاته لمونځ د طواف که واجب هم خدای ته ور معلوم دی په واجبو کې دري که نفل هم خدای ته ور معلوم دی په نفلو کې دري که په هر شکل باندې او په هغه شکل یې خدای قبلوي چې کله مې دلته 2 رکعاته نفل منځ وکړ او دا د دعا د قبلېدو ځای دی پر دې ځای باندې به ښې دعاګانې وکړې د لمانځه د هغې څه وروسته به په دې دروازه خاص چې دلته طواف خلاص و نو ته چې دی راتېر سوست پر دا ځای چې راسئ دا برنډې دي په دې برنډو د سړی ننوځي د سوپ غوندې برنډې دي د دې پر دې سر باندې زرغون خط دی هغه د بجلي خط دی مړه کېږي ولګېږي مړه کېږي ولګېږي نو دې باندې لیکلي دي الی المسعى الی المسعى دا معنا چې دا د سعی او د صفا او مروه لار ده ډېر به نه راتېرېږي خاص د بیت الله دروازه ده در دروازې چې دی لږ راتېر سوې بره به دغسې سیده په دا برنډو ننوځې پر دا کونج باندې داسې کونج غوندې دی پخوا په دغه ځای کې زمزم څاولو اوس خو هغه د زمزم څا بند سوی دی دا ټوله مځکه بنده ده خالي برنډه ده په دا برنډه دنیا وځي او ننوځي په دې برنډه به ورننوځې د برنډې پر سر باندې خط لیکلی دی په عربي باندې الی المسعى چې کله ورننوتې دې طرف ته بې شماره کولران پراته دي د اوبو دې طرف ته بې شماره کولران پراته دي او سنت طریقه دا ده سړی ستړی سوی او سړی طواف کړی او په طواف کې ډېر ازدحام دی ډېر رش دی ډېره ګرمي ده او سړی خولې ډېرې کړي ماشه په د عبادت په نیت د ثواب په نیت سړی د زمزم اوبه وڅښي دا کولران هم د زمزم دي دا هم د زمزم دي دا ټول د زمزم اوبه دي او بسم الله ور باندې ووایي په ابتدا کې په راسته لاس یې راواخلي په 3 ساوي باندې وچشي او په پای کې الحمدلله ووایي چې د اوبو کوم سنت او دغه اوبه چې ته څښې په دې وخت کې به هم نیت د عبادت دي د عبادت په نیت به یې څښې د ثواب په نیت به یې څښې او په دې نیت به یې څښې چې پر دې اوبو باندې الله تعالی ماته ثواب راکړي او دویم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی ماء زمزم لما شرب دغه د زمزم اوبه چې په کم نیت وڅښې الله هغه در سره کوي که په دې نیت وڅښې چې زه اوبه سم اوبه به سې که په دې نیت باندې وڅښې چې الله تعالی به زما په بدن کې ناجوړي ختمه کړي الله به ناجوړي ختمه کړي که په دې نیت وڅښې چې اوبه د دې دپاره څښم چې الله تعالی پر روح مخکې ماته ډېرې پیسې راکړي که په دغه نیت وڅښې هم یې خدای قبلوي نو ځکه پیغمبر علیه السلام ماء زمزم لما شرب د زمزم اوبه د هغه نیت دپاره څښل کېږي په هر نیت چې وڅښې الله تعالی هغه نیت پر ځای کوي ښه خبره دا ده د زمزم اوبه دي صفا زمزم دی په 3 ساوي باندې وڅښه او چې څومره ډېرې څښلی سې ویې په زمزم کې یو اثر دی یو برکت دی او دا د هر چا تاسو به یې ووینئ تجربه ده د زمزم د اوبو سره د سړي روړې بولې نه زیاتېږي چې بیا به نو سړی په تکلیف سي چې سړی اوداسه پر کومه لار ځي او لارو لیکه د سړي څه ورک کېږي نه د زمزم په اوبو کې دا خاصیت دی چې څومره ډېرې څښې ویې څښې ته یقین منې 8 ګیلاسه به مو هم پرې یوځای وڅښل لیکن دا تکلیف سړي ته ډېر کم ورپېښېدی چې سړی به د بولو تکلیف پیدا کړي او دویمه خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام وایي د زمزم اوبه چې دي هغه منافق یې ډېر نه شي څښلی چې کوم څوک مخلص مؤمن هغې د زمزم اوبه ډېرې زیاتې څښي او د زمزم اوبه ډېرې خوند ورکوي
او د زمزم په اوبو کې الله تعالی ډېر ښه خاصیات ایښي دي. پر دې باندې یو دغه ما وکتله، هغه له دا لیکلي دي د جاپانیانو پر دې د لیبارټري ټیسټ یې کړی دي. پیغمبر علیه السلام د حضرت عایشې د کور حالت دی چې حضرت عایشه مبارکه وایي چې موږ 2 میاشتې په کور کې اور نه کوي، بل صرف خورما او زمزم یې څښئ. خورما یې خوړله، زمزم یې ورپسې څښئ. د زمزم چې دی کوم لیبارټري ټیسټ کړی دی، په زمزم کې الله تعالی داسې مواد پیدا کړي دي چې هغوی د انسان د غذا او د خوراک کفایت هم کولی شي او د هغې سره انسان ته بیا لوږه نه ورپېښېږي. په دا اوس روژه کې ډېر خلک دا لته هغې په 5 ورځې په اعتکاف کې ناست دي، په ټوله ورځ در حرم نه وځي، په شپه در حرم نه وځي، نه د باندې هوټل ورځي، ځکه دی په اعتکاف کې ناست دی. ټوله 10 ورځې دی په خرما او په زمزم باندې تېروي. او یو د مستو خال یو شی کې پیدا کوي کې نه کوي پیدا، لیکن د اکثره زمزم او خرما چې د سړي سره وي دا د سړي د خوراک کفایت کولی شي. نو زمزم چې څومره ډېرې څښلی سي او دغه رقم زمزم په هغه د زمزم دا تی چې ورننوځي، دا کولران چې په برنډو ورننوتې، دا کولران چې یو طرف په بل طرف ته پراته دي، دا خاص د زمزم څا دی. او حضرت حسن بصري چې مکې والاو ته کوم خط ولیکئ، په هغې کې 15 ځای ور وښولل، دا 15 ځای چې بې دعا در څخه تېر نه شي، په هغوی کې یو دغه د زمزم څا ور وښو چې د زمزم څا ته چې رالاست پر دې ځای باندې د خدای څخه غوښتنه وکړئ. دا هغه مبارک ځایونه دي چې په دې کې الله تعالی د بنده غوښتنه قبلوي. نو په دې شکل به تاسو پر دا ځای باندې د زمزم اوبه وڅښئ. د زمزم اوبه چې تاسو په دې برنډه ننوتاست، د زمزم اوبه مې وڅښلې، دستي داسې لار داسې پورته کېږي. دا برنډه ده، په دې برنډو کې دومره سړی ورک سي، لیکن پر دې ځای هم د زمزم کولران دي، د دې لارې وسایډو در دې چې ورتېر سي بره په راسته لاس داسې دا لار داسې پیچومی خېږي. او هلته د دې خښتو شکل دا رقم دی، د کشنۍ کشنۍ لکه دا 4 ورغوی دونه خښتې دي، د هره خښته داسې لیکه لري. لیکه دا معنی د چر لري. په دې نیت باندې دا مځکه لږ لوړه ده چې د سړي پښې نودي پر ونه ښویېږي. نو دا خښتې پښه نه سي، د سړي پر عامو شوی خښتو خو چې پښه نودی، او دا د زمزم مخ ته دا اوبو ځای چې دی دا اکثره نودي، ځکه اوبه خامخا حاجان دي، په زرو حاجان دي، څښي، چا څه تویېږي، چا څه کېږي، نو دا مځکه نودی. تر دې چې لږ ورتېر سوی پر چپه لاس داسې اوږده کوڅه غوندې لوړ دی او داسې پیچومی ختلی دي. او د دې دا علامه ده، دا خښتې د دې ورغویو قدر کشنۍ کشنۍ خښتې د دا سنگ مرمر دي، دا سپینې ډبرې خښتې دي. او دا خښتې د 4 خښته د لیکې لري، دا بغلونه یې ختلي دي، لکه هغه د بوټ لاندې دغه تلی چې خلک دغه ورکړي چې سبا سړی ښویېږي نه. نو په دې شکل دا خښتې د هغه ځای پورې دي. پر دې باندې چې تاسو روان سواست دا خښتې چې خښتې پای ته ورسېدلې، باره چې مازې د چپه لاس ته وګورې، ور چې وختلې د خښتو ځای چې ختم سول، چې د چپه لاس ته وکتلې په دغه ځای کې پر دې ځای باندې ته چې رالې زمزم دې وڅښل، داسې باره داسې ولاړ شه دې ځای ته راورسېد. چې دې ځای ته راورسېدې چې ما د چپه لاس ته وکتل، د دې برنډو په مابین کې دننه غونډۍ ده، پر سر یې هم برنډه د شاوخوا دیوالونه دي، ښایسته محل دی، په دې کې دننه غونډۍ ده. پر دې غونډۍ باندې دا رقم چیښه راګرځېدلې ده، لکه پر دې بیت الله چې دا چیښه څنګه راځي، دا غونډۍ داسې په چیښو کې پټه ده. باره به پر چپه لاس ور وګرځې، دا غونډۍ به دونه لرې ده د دغه ځای څخه لکه د دې ځای چې دا دروازه څونه لرې ده، دا د سره مښتي ځایونه دي. چې دې غونډۍ ته ور وګرځېدلې، دغه غونډۍ د صفا غونډۍ ده، دې ته وایي صفا. او پر دې ځای باندې دا غونډۍ ته چې سړی ورسي، د دې ځای څخه نو د صفا او د مروه سعی شروع کېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی په فلسطین کې زندگی ورکړه، چې د مصر څخه هجرت وکړي راغلی فلسطین ته. او چې کله په فلسطین کې یو څو زمانه تېره کړه، د فلسطین ډېره ښایسته مځکه ده، دا و چې جنګ و جدل پر روان دی. دا قرآن کریم وایي لا شرقیة ولا غربیه، دا نه ډېره د مشرق خواته ده چې ډېره ګرمه سي، نه ډېره د مغرب خواته ده چې ډېره یخه سي.
او دا دومره بهترینه مځکه ده د دې سرو کال مکمل هر فصل پر دې باندې خزان نه راځي دې سرو کال شین دی او پر دې باندې من شجرة مبارکة زیتونة او پر دې باندې مبارکه میوه د زیتون ډیره زیاته کیږي او زیتون هغه مبارکه میوه د الله تعالی بار بار قرآن کریم کې ذکر کوي والتین والزیتون. نو ابراهیم علیه السلام ته په دغه ځای کې زندگی و په فلسطین کې او ډیره ښه زندگی روانه وله او د ده سره یوه زنانه ورسره وه حضرت هاجره او بله زنانه ورسره وه بیبي ساره. د حضرت هاجرې سره د ده بچی پیدا سو چې هغه بچی داسې لږ زمانه ته ورسېده 1.5 کال ته ورسېده یا د دې سم څه کم نو الله تعالی پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې امتحان راوستی. خلق دا وایي چې د ابراهیم علیه السلام هغه دروند امتحان و چې زوی یې په مینا کې حلالاوی لیکن زه دا وایم چې هغه دومره امتحان و لکه دغه. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی فیصله ورکړه چې بس د دې مځکې څخه هجرت وکړه روان سو. کتابونه لیکي حضرت ابراهیم علیه السلام حیران سو چې پر کومه باندې ولاړ سم. الله تعالی ورته جبرائیل علیه السلام در استوم. جبرائیل علیه السلام به د مخه روان سي ته په پسیس. جبرائیل علیه السلام چې کله راله ابراهیم علیه السلام څخه مخکې هغه روان سو. ابراهیم علیه السلام په پسیس د فلسطین سره روان سو. یوه زنانه ورسره ده د هغې په لاس کې د هغې په غېږ کې د کالو د 2 میاشتو بچی دی. د فلسطین څخه چې دی حجاز مقدس ته رسیږي 15 ورځې سفر دی. صرف ریګونه دي صرف تورې غونډۍ دي پر دنیا باندې بل شی نشته. ابراهیم علیه السلام د مخه روان دی هغه زنانه ورباندې پسې ده ریګونه راځي دشتونه راځي لارې راځي خرابې منطقې راځي ځي 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 چې کله په غرو باندې ګډ چې تاسو ته الله تعالی د بیت الله دیدار په نصیب درکړي. په بیت الله کې یو غر دی چې هغې ته جبل ثور ویل کېږي چې پیغمبر علیه السلام د هجرت په وخت په هغې کې 3 شپې په غار کې تېرې کړي دي او دا غار خاص د غره په سر کې ده. غالبا چې سړی تکړه وي موږ به غالبا ملاوې وتړلې اوبه به راسره وې 2.5 ګنټې به موږ مسلسل په دې غره کې سفر وکړو بیا به سر ته وخاتو. د هغه غره څخه چې سړی دا لاندې بیت الله ته وګوري دا نورې الګ دا ټول غرونه کښته دي. سړي ته به دا ور معلوم سي چې د مځکې پر مخ داسې ګڼ غرونه بل ځای نشته. دا کشنی غرونه ګور هلته به د دې غره په بیخ کې دونه لوړې د غره په بیخ کې د بسان تېرېږي سړک دی سړی چې با کسان روان دي. نو د هغه ځای څخه چې سړي ته د اندازه ورکړي سړی ته به دا ور معلومه سي چې د مځکې پر مخ در دغه ګڼ غرونه در دغه تک تور غرونه او در دې تورې کاڼې او در دې بیرونکې شلې او در دې خوفناکه علاقه د ټولې مځکې پر مخ بله نشته. چې کله ابراهیم علیه السلام دې علاقې ته راورسېدی او په دې تورو غرو باندې راکښېوتی چې شاوخوا د غرو بغیر په دنیا کې بل څه نه معلومېږي. چې کله د بیت الله ځای ته راورسېدی دې ځای ته راورسېدی. بیت الله چې تاسو وګورئ هغې مکمله د غرو په مابین کې. چې کله ابراهیم علیه السلام دې ځای ته راورسېدی او دا بیت الله په کوم وخت کې جوړه سوې وله دا د مځکې د پیدا کېدو څخه مخکې چې الله تعالی دا مځکه پیدا کوله د هغې څخه مخکې دا ټوله مځکه دریاب مځکه نه وه. الله تعالی په دې دریاب کې یو ملغلره پیدا کړله او پر دې دریاب پر دغه ځای باندې بیا په دې دریاب کې جوش رالی دا اوبه کمې سوې چې کله کمې سولې پر دغه ځای د لږ توره خټه پیدا سوله باره دا مځکه الله تعالی د دې ځای سره وغوړوله. دې بیت الله ته وایي سورة الدنیا دا د ټولې دنیا نو دی دا ټوله مځکه د بیت الله سره غوړېدلې ده او پر دې باندې د مځکې اول د بیت المعمور د اسمان قبله وه ملایکو طواف ورکوي چې انسانانو بیا پر هغه بیت الله باندې ابراهیم آدم علیه السلام رالی لیکن چې کله طوفان نوح رالی 6 میاشتې پر دې ټوله مځکه باندې اوبه ولاړې وې الله د بیت الله خرابه کړه هغه بیت المعمور پورته سوله د هغې لاندې صرف خدایي پاته وه. د هغې څه وروسته چې ابراهیم علیه السلام رالی ابراهیم علیه السلام هغه خدایي وکیندله برای د بیت الله بیا جوړه کړه. نو چې کله دغه مځکه لراله پر دې مځکه هېڅ شی نه خالي جبرائیل علیه السلام دې مځکې ته راوستو. چې کله دلته راوستو پر دې مځکه چې شاوخوا
وکتل سو د ماپښین د غرمې زمانه د سره ګرمي ده. ابراهیم علیه الصلاة وسلام هغه زنانې ته وایي چې بس ته به دلې پاتې شي. ابراهیم علیه الصلاة وسلام د جبل ابو قبیس پر طرف محله شامیه ده پر دې طرف روان سو. زنانه یوه زنانه د کشنۍ بچی دی چې شاوخوا یې وکتل تور غرونه دي په دنیا کې بل څه نشته. هغه زنانې به ځکه د زنانې اعتماد د خدای سره لاندې پر خاوند دي. کې خاوند غره له بیایي کې درې له بیایي کې دشت له بیایي دا ورسره ځي چې کله خاوند لاس ورې الله کوي بس د دې زندګي تباهي بس د دې ورخطایي انتها ته ورسېږي. ابراهیم علیه الصلاة وسلام چې کله روان سو باردي ور میدان شو په لمون پورې ور وموښتل. ورته حضرت زما څه په دې خاوند د زوجیت په حقوقو کې څه کمی سوی دی چې ته ما دلته پرېږدې؟ هغه غږ نه کوي چې د الله فیصله خو دا ده چې دلته کښېږده که زه دې ته خبر وکړم دی نه د الله په امر کې نافرماني راسي. چې کله بیا روانه سو دا بیا پسې چیغې کړي بار هغه ورته اله من وکیلنا ورته سړی دلته م چاته ور پرېږدې؟ هغه دی ورته وکیلتما الی الله تا او دا بچی دواړه خدای ته ور پرېږدم. بس هغه زنانه چونکې ډېره صابره وه هغې ویل وکیلنا اذن الی الله بس وکیلنا اذن الی کافن ډېر کافي ذاته مې ور پرېږدې. ابراهیم علیه الصلاة وسلام چې کله روان سو پر دې طرف لاړی داسې دا صفا او مروه و دې خواته د غټ غر دی تاسو به یې ووینئ دا سنلان دې ته جبل ابو قبیس ویل کېږي. د مځکې پر مخ چې غرونه ایښول کېدل اول دغه غر کښېښول او د دې غره پر سر باندې هغه معجزه سوې ده چې پیغمبر علیه السلام قریش ور پورته کړلو هغه ورته موږ آسماني معجزه راښکاره کړه. پیغمبر دې سپوږمۍ ته ګوته دی کله سپوږمۍ ځله دوه ځایه سوه اقتربت الساعة وانشق القمر قرآن کریم ذکر کړی ده دا معجزه. نو پر دې غره باندې ابراهیم علیه السلام وخاته. ابراهیم علیه السلام ته الله دومره استعداد ورکړی و در حد چې نمرود اور ته غورځاوی ملائکې به راغلې ول څه خدمت د ورته ول ستاسو ته زما ضرورت نشته. جبرائیل علیه السلام ورله راغلی دی په هوا کې ول الله څخه یې وغواړه ته اور ته ورسېدې د ورته ول الله مې ویني که مې نه ویني هغه ورته ول وینې دي بهردول بس چې الله مې ویني نور زما غوښتنې ته ضرورت نشته. دومره مضبوطه ده. لیکن پر دې ځای چې دې غره ته وخاتی آخرنی نظر چې دې زنانې ودې بچي ته وکړي چې هغې په یو دښت کې ناستې سره او دی پر دې غره باندې ودرېدی. په خدای قسم دا پښې یې وچې سوې تګ یې نسو بلا کولی. بره لاس پورته کوي دعا یې شروع کړه ربنا ربي إني أسكنتك ربنا إني أسكنت بذرية غير ذي ذرع عند بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم. یا الله ما خو یو بچی و زنانه په یو داسې شاله کې پرېښول چې هېڅ شی دلته نشته نه معلوم چې دوی به څه وخوري دوی به شپه دلته څنګه تېره کړي دوی به ورځ څنګه تېره کړي. بس دعا یې وکړه فاجعل افئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. یا الله دنیا ورله راوله یا الله په رزق آباد کا ما خو په ډېر امتحان کې دلته ابراهیم علیه السلام چې کله نیهامس زنانې چې بچي ته وکتل بچی کشنی بچی دی هغې دستي د تندي څه بړبړاره شروع کړه. هغه زنانه حیرانه سوه چې اوس به څه کېږي. دې ځای باندې دې ته دا پر دې ځای بچی ورته پروت دی پر دې ځای باندې داسې لږ لوړه غونډۍ ده باره یې ور میدان شو دې غونډۍ ته وختل چې شاوخوا وګوري چې یو څوک ستا یا یو کلی ستا یا یو انسان ستا دا سره ګرمي ده او دا تور کاڼي دي او دا تور غرونه دي دلته به اوس زما شپه څنګه تېرېږي زما ورځ به څنګه تېرېږي زما خوراکه به څنګه پیدا کېږي او زما به د دې ماشوم بچي څه حالت دي. چې کله دې غونډۍ ته وختله یو شی نسته بره را روانه سوله پر دې لار دلته بله غونډۍ د دې غونډۍ سه دې شاوخوا علاقې ته وکتل د دې غونډۍ سه اوس دا علاقه پسې ګوري چې دلته به یو کلی یا کور یا یو څوک وي په دې ځای کې چې به د کله دا را روانه وله نو هغه بچی ور معلومېدی چې بچی مې هغه دی پروت دی. دلته د دې لارې په مابین کې یو شله وه لکه عام طور د غونډۍ په مابین کې چې ورود راسي چې کله به دا شلې ته راورسېد بچی به ځینې هم سو بره به د دې ځای څه منډې به کړې
په منډه به در دا شله واوښته چې زر برته در شله وخېږه ما بچی ژر په نظر راسي نو یو ګشت یې میدان شو در دې ځای پورې راغله پر دې غونډۍ چې شاوخوا وکتل هېڅ شی نسته دویم ګشت یې زړه صبر نه وکړي برته یې را میدان وشو دا ځای دغه غونډۍ و دې بچي ته و بیت الله ته ډېره ورنږدې ده او دا ډېره لرې ده او د دوی په مابین کې فاصله څونه ده بعضې علماو 900 ګزه لیکلې ده 900 ګزه مځکه ده د دې ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې بعضو بیا لیکلی دی چې دا 960 میټره مځکه ده او دا هلته ډېره اوږده مځکه ده چې سړی وله ورسي او د دې ځای څخه چې کومه شله ده هغه شله بیا داسې مختصره شله ده دا مځکه نو دې ځای ته د دې ځای څخه منډه کړو دلته ولاړه دلته ولاړه دلته ولاړه دلته ولاړه 7 واره اخر پر دې ځای باندې چې ودرېدله به را روانه سوه تمه یې وختله کتاب لیکي چې دا کله بچي له را روانه وله تقدم رجلا وتأخر رجلا یو قدم به پر مخ تله چې بچی به ژوندی وربسم برته به یو قدم پر شا سوله چې داسې نه وي چې هغه بچی حالت د زکندنې لیدلی نسم بس ما سترګې پر ده نسي برابرېدلې ځکه هغه د تندې سمري په دې سره ګرمي کې پروت دی نو برته به یو قدم پر شا ولاړ نو آخر چې ورله راله د هغې بچي دا دوې پښې بچی چې پروت دی دا پښې ټکوي د دې پښو د ټکېدو څه د هغې الله تعالی د زمزم چشمه ورته راپورته کړې او چونکې اوبه وې د اوبو نیستي وه د زنانې سوچ و فکر دی دې ژر میدان کښو پر دې اوبه به یېدلې پر دې اوبه به دې خارې راګرځولې زمزم عربي کې درېدو ته ویل کېږي ودرېږئ اوبه ودرېږئ دا هغه ورځ څه دا اوبه په زمزم باندې دي او دا داسې د کرامت اوبه دي چې هر څومره کاختي سوې ده په دې 1400 کاله کې د پیغمبر علیه 1400 کاله نه 4000 کاله کې لکه د ابراهیم علیه السلام 4000 کاله سوي دي چې هر څومره تنګي د اوبو راغلې ده لیکن تر اوسه پورې په تاریخ کې چا دا نه ده ثابته کړې چې د زمزم په اوبو کې د 1000 کمی راغلی د زمزم اوبه په هغه شکل دي که پر بیت الله بارانونه کیږي که نه کیږي که پر دې باندې کاختي که په شکلي هغه اوبه په هغه شکل دي قافله را روانه او دوی شپه تېره کله ورځ یې تېره که نه معلوم خدای په خبر دی چې دوی څنګه شپه تېره که څنګه ورځ یې تېره پر لارې باندې قافلې شام له تېرېدلې هغو چې وکتل پر دې مځکه کارګان ګرځېدو د هغو دا تجربه وه چې پر کومه مځکه باندې کارګان ګرځي پر هغه مځکه باندې اوبه پیدا سوي نو هغو دا خیال شو چې دلته یې چشمه راوتلې ده چې نه راوتلې ده برا قافلې والا ورته راغلو چې ورته راغلو یو زنانه د یو بچی دی به زنانې ورته وویل چې اوبه خو زما دي زه یې چاته نه ورکوم باره دوی ورته ویل موږ به لږ خوراکه درکړو ته یې لږ اوبه راکړي باره چونکې پر اوبو باندې لکه دا د غره په بیخ کې چې دا خلک پراته دي دا ګر پر کاریزو باندې پراته دي باره پر دې اوبو باندې هغو یو څه آبادي جوړه که کلی یو داسې چې دا ښې اوبه دي ډېرې اوبه دي نو بیا اسماعیل علیه صلات وسلام لوی سلو او چې 7 کلن سلو پلار به تلی و راتلی و یو ګشت او ابراهیم اسماعیل علیه السلام ته بیا په دا قبیله کې کوزده ور وسوله او بیا هغه 7 کاله بعد هغه امتحان رالی چې بیا پلار رالی دی بوت یې میناله او بیا هغه د ده پر غاړه چاړه تېرول هغه امتحان ورباندې رالی اوس خبره خو زما او ستا د صفا او د مروه ده ما او تا چې کله صفا او مروه له راسلو ګوره د دغه ځای څه صفا ده لکه هغه حدیث شریف کې راځي ابدأ بما بدأ الله به د هغه طرفه څه به شروع کوي چې د کومه طرفه الله په قرآن کې شروع کړی دی په قرآن کې الله د صفا څه شروع کړی دی ان صفا والمروه د دې ځای څه به روان شي پر دې ځای به نیت څنګه وکړي نیت به په زړه کې وکړي او په زړه کې به دا نیت وکړي چې زما د عمرې د صفا او د مروه نیت دی که چیرې په خوله باندې وکړي هم ډېره ښه خبره ده که په خوله کې نه وکړي صرف په زړه کې راوګرځیم پر دې غونډۍ باندې چې ودرېدې و شاته غونډۍ ده د دې غونډۍ بغل خالی دی ټیک ده پر غونډۍ پر هغه کاڼو پر اتورو ډبرو هندارې راګرځېدلې لیکن دا هغه زنانه چې دې ځای ته ودرېدله دې به دې بچي ته کتل اوس عربو دا برنډې هم داسې جوړې کړي دي چې پر دغه ځای ودرېدې بیت الله در معلومیږي ته به مخامخ دعا وکړي او غالبا
حضرت حسن بصری چې مکې والاو ته که خط لیکلی دی چې د دعا 15 ځای دی الله یې یقیني قبلوي په هغو کې یوه دا غونډۍ م ده او که ته وایه چې زه خو به ستړی یم او زه به دلته در په دره یم په شي به پوهېږم نه نو دلته صرف پر دې غونډۍ چې راوختېدو نه وایه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دا د دنیا د دعاو سلو دعا ده پر دې غونډۍ چې ودرېدې یو ګش به بیت الله ته وګورې بیت الله معلومیږي سړي ته داسې بیت الله ته مخ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ما رب د دې څه داسې را روان شي دغه ځای ته بعینه چې راورسېدي دا خوا ډېره پاتې دا خوا لږ پاتې دونه اندازه پر دې ځای هم په دې چت کې داسې اوږد زرغون لایټ تللی دي او پر دې ځای باندې هم دونه مځکه د دې ځای څه تر دې ځای پورې دا زرغون لایټ دی دا اوس خو نو دا برنډه ده دا په حقیقت کې د هغه شلې ځای سوی دي هغه زنانې پر دې ځای منډه کړې ده الله تعالی ته د هغې منډه دومره خوښه ده چې تر قیامته پورې پر انسانانو باندې ګرځولې ده چې دې ځای له سړی رالی منډه به کوي او منډه به څنګه کوي د زنانو دپاره منډه نشته منډه ده صرف د نارینهو دپاره او دا منډه پر دې ځای باندې کول دا سنت عمل دی مستحب عمل دی او پر دې باندې به سړی څه نه څه منډه کوي او چې څومره په وس کې ورته اسانه وي لیکن که چیرې پر دې ځای باندې ازدحام وي که چیرې پر دې ځای باندې رش شي او ته منډه نه سې کولی نو بیا خو په هغې کې څه ضروري نه ده چې خامخا بس غلي لیکن د هر سړی د خپل وس مطابق منډه به دا رقم کوي چې هغه تا چې طواف کاوي هغه وږي چې دې ښورولې هغې ته رمل ویل کېدل در هغه به یې لږ تیزه کړي او یو سړی دی په ځوانۍ په زمانه کې دا غټ غټ ګامونه اخې در هغه ځای پورې ځغلي در هغه به یې لږه سوکه کړي او ځغلې به په عزت ځغلې به په وقار او ځغلې به په ډېر تهذیب ځغلې به په ډېر احترام دا نه معنا چې ته بس لکه دغه بعضې خلک هلته چې وله ورسې دا توران خلک دي بعضې خلک د ادبو څخه ډېر خالي هغوی چې دغه له ملګري سره یې بره په ښار سره ځغلي او دغه یې دربه یې جوړ کړي لکه حیوانان چې په لپسې علاقې دا نه یي خبره دا نه د میلې ځای دی نه د خندا ځای دی نه د منډې ځای دی او نه د شوق ځای دی نه د ساتیري ځای دی دا ډېر د عزت ځای دی د چا پر قدمو راځي د چا پر طریقه باندې ځغلې هغې په کوم شکل منډه کوله ته به په کوم شکل کوې زه خو دا وایم چې د چا سره احساس وي په خدای قسم پر قدم قدم د سړي در سترګو اوښکې وهېږي نو بیا به ته د دې ځای څه در دې ځای پورې د خپل مزاج مطابق یو سړی بوډا دی هغه نسي ځغستلی بس خالي دي تګ لږ چابه کړي یو سړی ځوان دی هغه ځغستلی سي هغه دې وځغلي او دویم دا دی چې په ځغستا کې به بې ادبي نه وي په ځغستا کې به بې احترامي نه وي په ادب و احترام چې رالی د دې ځای چې دا بل شین لټ ته چې راورسېدې برته منډه ختم شو باره به ځې پر دې ځای دا د مروا غونډۍ ده پر دې ځای باندې پلر ولاړ دی پر دې پلر به داسې راوګرځي او د مروا غونډۍ په دې کونج کې داسې مځکه پاته ده اوس دوی داسې کیمیکل پر اچولي دي چې سړی د ډبره لا نشي جنبېلولی خالي هغه ډبرې ښکاره دي کیمیکل کې پر تړلي دي د غونډۍ شکل ښکاره دی هغه ډبرو ته خلک پر ناست دي خلک څه کوي هغې ته ستا تګ نه دی ضروري خالي پر دا پلر چې دی راوګرځېدی داسې بار پر دې خوا روان شي در دې ځای پورې ستا یو شود پرس بیا چې د هغې خوا رالی پر دې ځای باندې چې شنه بلب ته راورسېدی بیا به منډه کوې در دې ځای پورې بیا در دې ځای چې راورسېدی ستا دویم شود پرس بعضې خلک هغه کوشاریان په دې ځای کې څوارلس واره منډه ووایي دا بیا تی ته در معلوم شي دی چې ولاړی رالی دا ګرده یو شوت کې لیکن د دې خوا چې ولاړی جلا شوتی د هغې خوا چې رالی جلا شوتی بیا چې ولاړی بیا شوتی چې ولاړی بیا شوتی او ابتدا د صفا څخه کېږي اخرنۍ شروع ختم یې پر مروا پر غونډۍ باندې ختمیږي سونه به یو مسله دا ده چې سړی به پر دې صفا او مروه ته چې سړی ورشوه کېږي که چیرې طواف سړی ډېر ستړی کړی بعضې خلکو پښې خوږېږي د بعضې خلکو ملا خوږېږي د بعضو سره زنانې ورسره یې غتلی نسي بعضې کمزوري بعضې څنګه او طواف هم ډېره اوږده مځکه یې سړی ستړی کړي نو اوس په دغه شکل چې کله سړی ستړی سي
نو آیا په طواف پسې دستي صفا او مروه شروع کړه که یو ساعت کوي سا ورته واچوه. ګوره سعی صفا او مروه زموږ په مذهب کې واجب ده او په طواف پسې متصل کول دا بیا سنت طریقه ده، واجب نه ده. او په سنتو کې اسانی کول په دې کې سړي ته گنجایش شته. که چیرې د سړي سره کمزوری څوک ورسره وي، زنانه ورسره وي او یو سپین ږیری ورسره وي یا د سړي خپله پښې خوږ سي یا دغه خوږ سي، نو بیا دا گنجایش کې شته. یو څه دې وځنډوي، کښېږدي، یو برنډې شته، سایې شته، خلاص ځایونه شته، قرار دې یو ساعت کوي کښېني، د هغه څه وروسته چې ښه وساسو باره دې ورسه صفا او مروه شروع کړي. دا گنجایش په دې کې شته. دا نه معنا چې ته به نو خامخا دستي ځغلې چې طواف دې وکړي. لیکن که چیرې د یو سړي سره یو مسله ده، د طواف او د صفا او مروه په مابین کې ډیره فاصله راغله، 3 ګنټې بعد یې صفا مروه وکړه. سهار چې راغلی او طواف یې وکړې، صفا او مروه یې نه ده کړې، په دغه احرام کې ناست دی د هلته پسې بیده سو. چې کله بیده سو دی ښه ناوخته راپورته سو، برای اودس وکړي. هلته په حرم کې دننه د چارندام اودسو ځایونه شته، چې اودس یې وکړي برای دا نیت وکړي چې یاره اوس نو صفا او مروه پاته ده، باره ور ولاړ سو. نو زه دا منم د سنتو مخالفت یې وکړي، په ثواب کې بې کمی راسي، لیکن پر دې سړي جزا نشته چې یا به پر ده باندې دم اوړي، یا به پر ده باندې خورما خیراتول ضروري، یا به پر ده باندې صدقه کول ضروري. نو د صفا او مروه په مابین کې چې هر څومره فاصله راسي، نو د هغې په خاطر باندې پر سړي باندې شی نشته. دویمه خبره دا ده چې تاسو صفا له راځئ، د صفا ته به ډېر خیږئ هم نه چې خامخا د غونډۍ سر ته سړی ورپورته سي. هسې خو اوس دا شی شته نه، که څه هم کتابو لیکلي دي، په دې وجې چې هلته اوس پر غونډۍ باندې زموږ یو کال اول کلو چې موږ ورغلو نو دا هنداره نه وه، چې دا هنداره نه وه خلک به د غونډۍ سر ته ور وختو. دا غونډۍ د په برنډو کې لوړه هغه اصلي ډبرې پاتې دي، لیکن اوس یې پر هغه ډبرو باندې هنداره راګرځولې ده. د غونډۍ خواته سړی نشي ورتللی، چې نشي ورته پورته کېدلی، به د هندارو سره چې راوګرځې دا مځکه هم دغه مځکه کښته ده چې دې غونډۍ ته راسې، دغه ډبرې د غونډۍ دي، د دې ډبرو په بیخ کې چې دی راوګرځې هم د دې ځای او د دې ځای د مځکې او د اسمان فرق یې دونه لوړه ده. نو دا معنا چې ته د صفا غونډۍ ته راوختې. لیکن د صفا غونډۍ ته مستحبه طریقه دا ده چې سړی دومره راوخیږي چې د صفا د غونډۍ سره سړی ته بیت الله ورښکاره سي. چې کله دا ځای ته رالی، پر دې ځای هم دعا کوه، هر ګړ چې رالی او دومره راخیږه مخ بیت الله ته ګرځوه، او دومره راخیږه او مخ بیت الله ته ګرځوه، او چې کله دې مخ بیت الله ته وګرځوي بس دعا کوه. او چې دې ځای ته رالی هم دا هم د دعا د قبلېدو ځای دی. پر دې ځای باندې پر دې ځای هم علما وایي چې مخ به بیت الله ته ګرځئ، لیکن په دې ځای کې اوس برنډې داسې جوړې دي چې د مروه څخه بیت الله نه ښکاره کېږي، د صفا څخه بیت الله ښکاره کېږي، د مروه د غونډۍ څخه نه ښکاره کېږي. د مروه پر غونډۍ باندې مخ بیت الله ته ګرځول که څه دعا ده او دغه چې دی هغه نه ده. اوس ته چې صفا ته رالی د هر ګشت چې مکې ته دې وکتل، صرف دومره قدر بسم الله الله اکبر لکه سړی چې نیت کوي. اوس به نو تاسو خلک ووینئ په زور غرغړې کې الله اکبر، بعضې لاسونه که زه داسې ورته پورته کړي. دا ټولو مکرو کارونه دي. سړی به لاس دومره اندازه ورته پورته کوي لکه سړی چې د لمانځه دپاره لاس پورته کوي. د مروه پر غونډۍ که د صفا پر غونډۍ، د مروه پر غونډۍ ډېر لاس پورته کېدل نشته، صرف د صفا پر غونډۍ چې سړی بیت الله وویني باید چې بیت الله ته لاس پورته کړي. او اوه چکره ده او شروع به د صفا سي او ختم به پر مروه باندې، او د میلینو په مابین کې چې کومې زرغونې لارې دي د هغې په مابین کې لږ منډه کول. او که چیرې اوس یوه مسله اخره دا ده، که چیرې د سړي په دې چکرو کې لږ شک راغلی، یاره نه سو معلومه چې زما 6 چکره پرسو 9 چکره پرسو، دا شک سړي ته هلته ډېر وربېږي. چې څوک اکثره خو دا خلک سره ملګري، نو کوشش به دا کوي چې پر هغه اقل به اکتفا کوي. اقل دا معنا په 6 په 9 کې د شک رالی 6 به بولي، په 5 په 4 کې د شک رالی 4 به بولي، په 4 په 3 کې د شک رالی 3 به بولي. اکتفا به پر اقل باندې کوي. که چیرې ستا سره ملګري در سره و،
تا د ملګري څه پوښتنه وکړه چې یاره زما استاد څویم چکر دی، زه خو کې شکمن یم چې شپږم دی که اووم دی، او ستا دې ملګري څه حاجي صاحب څه پوښتنه وکړي چې څویم چکر دی، نو حاجي صاحب به دا درته ووایي چې کله حاجي صاحب څه دې پوښتنه وکړه که چیرې حاجي صاحب ښه پر سنت طریقه برابر سړی دی، ځکه دا زموږ په شریعت کې حکم دی چې د هغه چا خبره ته اعتبار ستا چې هغوی به متبع سنت پر سنت طریقه به برابر که چیرې حاجي صاحب یو سړی و ستا ملګری هغه درته وویل چې وروره اووم چکر دی، نو بیا به وده ته ګورې که چیرې دی ثقه و، ثقه معنا معتمد و اعتمادي و اجي و صوفي و پر دین برابر و، بیا یې خبره منل سنت دی د خبره به ومني. او که چیرې دوه ملګري در سره او تا چې پوښتنه ځینې وکړله دوی دواړو وویل چې وروره اووم چکر دی، او بیا به ودوی ته ګورې که چیرې دوی متبع شریعت پر سنت طریقه باندې برابرولو، دغه د دوی خبره منل بیا واجب دي، خامخا به د دوی په خبره باندې عمل کوي، بیا به په خپل سر باندې زور نه کوي. او دا په دې شکل به زموږ او ستاسو صفا او مروه پرسي. خو بعضې خلک پر دې ځای باندې ما په خپله هم در دا اوسه پورې پر دغه مروه باندې چې اخري به پرسوله اووم چکر پر مروه ختمیږي، نو د مروه پر غونډۍ به مې 2 رکعته نفل وکړو، او دا د شکرانې او نفل و چې الله تعالی د شکر ماته د دې دونه عبادت توفیق راکړي. ځکه پر دې ځای زما عمره ختمه سوله او پر دې ځای باندې زما عمره پای ته ورسېدله، نو ما پر دې ځای باندې به 2 رکعته نفل د شکرانې. لیکن نن په کتاب کې دا وکتل هغوی دا لیکلي دي چې د مروه پر غونډۍ باندې دغه نفل کول او دا لازمي ګرځول چې زه به دلته نو 2 رکعته یو د شکرانې نفل دی، ضروري نه ده چې زه به د شکرانې نفل خامخا د مروه پر غونډۍ باندې کوم، دا پر ځان لازمي ګرځول او یې ګرځه مکروه بللی دی چې دا کار مکروه دی. خامخا نه ده ضروري چې د مروه پر غونډۍ به ته 2 رکعته، بلکې راشه وسه د حرم برنډوله چې په هر ځای کې تا ته موقع میلاو سوله، که صفا او مروه په یو کونج کې موقع درته میلاو سوه، په یو بل ځای کې په یو کونج کې موقع درته میلاو سوه، چې پر کوم ځای باندې موقع درته میلاو سوه پر هغه ځای باندې دا لمونځ وکړه. دا نه ده ضروري چې ته به پر ځان لازمه کړې چې زه به یې خامخا په صفا او مروه د مروه پر غونډۍ باندې کوم. او یوه خبره دا ده چې ټیم هم سره مختصر سلو، زه صرف تاسو ته یو څو ځایونه در ښیم. حضرت حسن بصري زموږ په دې امت کې ډېر غټ بزرګ، هغه یو ځل مکې والا ته یو خط ولیکئ او هغې خلکو ته خاص ولیکئ چې هغوی د مکې حج و عمرې له راځي یا هغوی په مکه کې اوسیږي. هغو ته دا ویل چې په مکه کې 15 ځایه دا دي چې تاسو ته الله تعالی د مکې نصیب درکړي او مکې له ورلاس که د حج په شکل که د عمرې په شکل. په مکه مکرمه کې هغې 15 ځایه ټولې مکې والا ته ولیکل، او حسن بصري ډېر مخکینی سړی و. د حسن بصري سنت تحنیک حضرت عمر وکړي، د مور د حضرت عمر د کور خادمه و، دی د هغې په کور کې وضو کېدی، دی چې زو کړی و 3مه ورځ حضرت عمر د لږ خورما وژوله، برای د هغې د خوږې اوبه د په خولو کې ورکې، دې ته سنت تحنیک ویل کېږي. بیا په ده ته الله تعالی ډېر غټ علم وله ورکوي او ډېر غټ محدث، او دا د ډېر مخکې زمانې سړی دی. هغې مکې والا ته یو خط ولیکئ، ولګورئ تاسو چې مکې له ورسئ 15 ځایه دي چې دغه 15 ځایه دغسې درڅه تېر نه سي. په دې 15 ځایه باندې زموږ دا عقیده ده چې الله تعالی ته کم خواست وکړي الله تعالی یقیني قبول. په هغې کې اولنی ځای چې ورته ولیکئ هغه د طواف دورانیه. د طواف دورانیه کې دغه ځای هم راولئ لکه ما چې بل ورځ درته ویل اول دید د مکې. نو په طواف کې چې ته روانې که په اول شوط روانې که په دویم شوط روانې که په درېمې که په څلورمې که په پنځمې که په شپږمې د طواف په دورانیه کې الله تعالی د سړي دعا یقیني قبلوي. بعضې خلک په طواف کې ټلیفون کوي، بعضې خلک په طواف کې عکسونه اخلي. ګورئ دغه تصویر په بیت الله کې اخیستل، ټلیفون په بیت الله کې اخیستل، دا دومره قیمتي وخت ضایع کول چې الله تعالی په څومره پیسو تا ته دا یو وخت درکړی دی، او الله تعالی په څومره نیکبختي او خوشقسمتي درته کتلی دي چې په دې ټوله علاقه کې ستا انتخاب کړی دی زما د کور میلمه به دغه وي، او هلته ته په بیت الله کې یا فیس کوې، ځکه ټلیفون هلته تصویرونه اخیستل او څه کول او څه کول دا ټوله فیس کار دی. نو د بیت الله په طواف کې چې سړی روانې
که نفلي طواف دی، که فرضي طواف دی، که واجب طواف دی. فرضي طواف دا د حج طواف وي، واجب طواف د عمرې او نفلي طواف داسې عام طوافونه چې سړی کوي. نو په هر طواف کې چې په طواف کې سړی رواني، په طواف کې الله تعالی دعا یقیني قبلوي. په طواف کې سړی بس نه د چا سره خبرې کوي، نه د ملګري سره انډیوالي کوي. پیغمبر علیه السلام وایي الطواف بالبیت کالصلات، پر بیت الله باندې طواف کول داسې دی لکه لمونځ چې سړی کوي. په لمانځه کې خلک نه عکسونه اخلي، په لمانځه کې خلک نه خبرې کوي، په لمانځه کې خلک نه د چا سره مجلس کوي. په لمانځه کې سړی خپلو پښو ته ګوري او خپل د سجدې ځای ته ګوري. په بیت الله په طواف کې به ته داسې ځي، دا پټو به دې داسې کړی بس په دغه شکل به ځي او شاوخوا به ګورې نه، ځکه چې شاوخوا سړی معظ نظر دې راپورته کوي، دستي بد نظرې د سړي څه کېږي. بس د خپلو پښو ته به ګورې. دا مه ضروري کوه چې زه د 5 طوافه وکړم، یو طواف وکړه، په ښه طریقه یې وکړه، ستا د 10 طوافو ډېر ثواب لري. او دغه کې په دې کې چې روانې دا نه د ضروري چې ته به د قرآن تلاوت کوې، ټولې دعاګانې کوه. او دعا ما مخکې هم درته ویل په پښتو ژبه یې کوه، عربي نه ده ضروري. چې ته په عربي دعا کوې د هغې الفاظ وایه، په معنا نه پوهېږې چې زه چې غواړم نو دا څنګه دعا ده؟ نه بس الله تعالی په پښتو هم پوهېږي، الله تعالی ستا په ژبه هم پوهېږي، الله ستا په دې زړه کې غوښتنه کوله الله تعالی په پوهېږي. نو یو ځای حضرت حسن بصري چې هغې ته ولیکئ، هغې دا دی چې سړی به د بیت الله په طواف کې سړی ډېره دعا کوي، په دې کې الله تعالی دعا یقیني قبلوي. او دویم ځای ملتزم خلکو، دا د هر چا خپله تجربه ده. زه قسم درته اخلم پر دغه ځای ناست یم، در ډېره حده پورې چې مې کومه دعا کړې ده والله د هغې قبولیت مې په خپلو سترګو لیدلی دی. نو ملتزم کم ځای دی خلکو؟ دلته د بیت الله دروازه ده، تاسو وینئ پر دې کونج باندې، په دې کونج کې حجر اسود لګېدلې ده. د دغه حجر اسود او د بیت الله د دروازې مابین چې دغه کم دیوال دی، دغه دیوال ته ملتزم وایي. او ملتزم د مکې دروازې ته نه وایي، هلته خلک په دروازه پورې مښتي. او د مکې دروازې پورې مښلېدل دا د دعا د قبولیت په ځایو کې نه دی راغلی. د دعا د قبولیت ځایونه هغې د مکې د دروازې څخه ونیسئ، بیا در حجر اسودې پورې چې دا کم دیوال دی، په دې دیوال پورې به ته داسې ورځې، د خپله سینه به پر دې دیوال ږدې، د لاسونه به دې داسې پر دیوال، او د خپل بارخو یو طرف او بل طرف پر دې دیوال ږدې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې سړی ملتزم پورې وموښتی، هغه داسې دی لکه د الله تعالی په لمون پورې چې ور وموښتي. یو څوک چې د یو چا څه شی غواړي د هغې په لمون پورې ور وموښتي. چې سړی په ملتزم پورې وموښتی، داسې دی لکه د الله په لمون پورې چې ور وموښتي. او سړی چې د یو چا په لمون پورې وموښتي، بچی چې کله په پلار پسې ځغلي او پلاره څه یو پنجی ولسی غواړي او دی په لمون پورې ور وموښتي، چې هر څومره سخت پلار یې هغې دې بچي ته شی ورکوي. زما په خدای قسم که د ګردې دنیا د پلرونو محبت او مینه یو طرف ته کوي، د الله چې د بنده سره کوم محبت دی د دې له سمې حیثیت هم نه رسېږي. چې بیا د الله په لمن پورې سړی ور وموښتي، د هغې دعا به الله څنګه نه اوري. نو دویم چې دی هغه ملتزم دی. دریم پر دې ځای باندې خلکو پر دغه طرف باندې چې دلته بل ور زما د ټول داسې کوچنی دیوال ګرځېدلی دی، دې دیوال ته حتیم ویل کېږي. د بیت الله ناوه په دې حتیم کې راتویږي، بیت الله ناوه د اوبو دا په دې حتیم کې راتویږي. دې ناوه ته میزاب رحمت وایي. او د دې میزاب رحمت لاندې چې سړی ودرېږي، او د میزاب رحمت لاندې درېدل دا معنی چې سړی په حتیم کې ودرېږي. نو ځکه چې در میزاب رحمت لاندې درېږي، هغې ناوه راڅڅېږي په کوم ځای کې؟ په حتیم کې. نو خامخا به په حتیم کې هلته حکومت خپل نظم جوړ کړی دی، حتیم ته کله کله سړی ورله کوي، د هغې د خپل نوبت په خپل نوبت باندې څوک ورله کوي. نو په حتیم کې دریم نمبر دا د دعا د قبلېدو ځای دی، چې په حتیم سړی ورننوتی، 2 رکعته لمونځ وکړي او صلات حاجت وکړي. او د هر چا خپله تجربه وي. په صلات حاجت کې به زموږ علماو موږ ته ویل چې اول رکعت کې چې سړی سوره الم نشرح ووایي که د سړي یادي، او په دویم رکعت کې اذا جاء نصر الله چې سړی ووایي، دا د دعا د قبلېدو او د صلات حاجت بهترین لمونځ دی. په دې ځای کې هم سړی دعا کولی شي. څو ځایه سو؟ 3 ځایه. آفرین، و د لیدلو سره بلکل 4 ځایه دي.
د لیدلو سره په طواف کې د اول ځای کې لیدل خو جلا ځای دی، طواف جلا ځای دی، دا دوی دواړه سره یو کې. آفرین، درې ځای سو. نو یو په طواف کې دعا قبلیږي او یو پر ملتزم باندې دعا قبلیږي او یو د تناوی لاندې دعا قبلیږي او څلورم چې د مکې و نسته سړی ورننوتی دعا قبلیږي. که تاسو ماته وایئ چې د مکې نسته به نو موږ څوک اوس خو باچا هم ورلکي بل څوک نه ورلکي. نو موږ چې په دغه حتیم کې ته ودرېدې چې دا کوچنی دیواله ګرځېدلی دی دا بعینهي د مکې نست دی. د مکې د نسو د دې په مابین کې د یو بیرته فرق نشته. دغه د حتیم ځکه دا بعینهي د مکې هم ځکه ده او دا د مکې د خونې هم ځکه ده او صرف پر هغه دیواله ګرځېدلی پر دې نه دی راګرځېدلی چې په حتیم کې سړی ودرېدی دا بعینهي داسې دی لکه په مکه کې چې ودرېدی. نو څو ځای سو؟ څلور. او پنځم ځای چې دی چې مخکې ما درته وویل چې پر دغه لار باندې ته وځې د ته واپسه و دې طرف ته هم کولران دي و دې طرف ته هم کولران دي. دغه ځای بعینهي د زمزم څا دی او د زمزم پر څا باندې دعا قبلیږي. نو دغه ځای کې چې د طواف څخه وروسته ته اوبه څښې او د دغه اوبو پر ځای که چیرې ته دعا وکړې دا داسې دی لکه د زمزم پر څا باندې چې سړی دعا وکړي او د زمزم پر څا سړی دعا کوي. څو ځای سو؟ حافظ صاحب یو 2 منټ. او شپږم ځای چې دی هغه ما درته ویل چې پر مروه باندې پر دې غونډۍ باندې دا شپږم ځای دی، پر دې هم الله تعالی دعا قبلوي. او پر دې ځای باندې دا صفا ده، د صفا غونډۍ پر دې باندې الله تعالی دعا قبلوي. دا څویم ځای سو؟ اووم. او اتم ځای چې دی د دې دوه په مابین کې په منډه کې هم دعا قبلیږي چې سړی د صفا او مروه په مابین کې منډه کوي د دې خوا روانې که د هغې خوا روانې بجای د دې چې ته د ملګري سره ګفه کوې مجلس کوې د جای د دې ښه خبره دا ده چې سړی د ځانه سره دعا کوي. ځان ته یې کوي، بچانو ته یې کوي، قریبانو ته یې کوي، ټولو مسلمانانو ته یې کوي. څو ځای سو؟ او نم ځای چې تا کله د طواف څخه وروسته لمونځ کوئ ما درته ویل لمونځ پر کوم ځای کوو؟ مقام ابراهیم. دغه مقام ابراهیم دا ټوله د دعا د قبلېدو ځای دی چې هر وخت موقع میلاو سي 2 رکعاته سړی لمونځ وکړي بره دعا وکړي. او لسم ځای چې دی هغه بیا وروسته راځي چې د عرفات میدان له سړی ورلی د عرفات په میدان کې دعا قبلیږي. او 11 ځای چې د مزدلفې شپه راورسېده د مزدلفې په شپه باندې دعا قبلیږي. او 12 ځای چې په مینا کې سړی شپه تېروي په مینا کې دعا قبلیږي. او دا 12 او 3 دانې څلي دي پر هغه څلو درو سره باندې دعا قبلیږي. نو ګرده څو ځایونه سو؟ 15 ځای سو. هغه 3 څلي جلا جلا شمار کې نو 3 څلي 12 هغه سو 3 دا سو نو دا 15 ځای دعا قبلیږي. حضرت حسن بصري به د مکې خلکو ته ویل چې الله تعالی مې حج لبوزي یا مې عمرې لبوزي چې دغه ځایونه دعا در څه پاته نسي دا ټول د دعا د قبلېدو ځای دی. د لمانځه سبا زموږ خپل د هفتې لږ بیان سته که څوک فارغ